پټه خزانه پټه خزانه د پښتو پیژندګلوي ده او هر آګاه پښتون په خپل هویت او پیژندګلوي کښې اړنګ بړنګ یعنی شک او شبه ناروا ګڼي. پټه خزانه د محمد هوتک د 10 کالو د هڅو او تلاشونو خواره واره یاداشتونه دي چې د پادشاه ضل الله شاه حسین خان هوتک په غوښتنه کښل سوي دي چې د کښنې پیل یې په 1941 سپوږمیز کال د څلرمې خور پر 14مه نیټه د جمعې په ورځ پیل سوی دی او د 1942 سپوږمیز کال د کوچني اختر پر 24مه نیټه د جمعې په ورځ پای ته رسېدلی دی. پټه خزانه په 1928 زیز یا عیسوي کال یا 1941 سپوږمیز کال کښې د هوتکو د مهال ستر پوهاند ادیب او کړکېشپو یعنی مورخ د داود هوتک زوی محمد هوتک چې د شاه حسین خان هوتک د دلبار منشي و د لومړي پلا لپاره په خپل لاس وکښله. دوهم ګشت د پښتوپال سردار مهردل خان مشرقي په امر نور محمد خروټي کښلې ده او دریم پلا چې محمد اکبر خان هوتک په کوټه کښې وموندله نو په کوټه کښې محمد عباس کاسي ته ورکړله او هغه د اکبر خان په غوښتنه او فرمایشت یوه پیړۍ مخکې په نستعلیق وزمه نسخ لیک وکښله چې تر اوسه پورې یې همدا کاشه یعنی نسخه پیدا سوې ده چې عکسونه یې په 1350 زیز کال په کابل کښې چاپ او خپاره شول چې اوس یې هم اصله کاشه یا نسخه د آرشیف په خطي کتابونو کښې پرته ده. پټه خزانه د پښتو ادبیاتو کړکیش یعنی تاریخ دی او د پښتنو د ریشیانو یعنی شاعرانو تذکیره ده چې لومړی پلا د علامه پوهان عبدالحی خان حبیبي په اهتمام کشف او په 1940 زیز یعنی عیسوي کال یا 1323 لمریز کال د لوی استاد ویدان یعنی علامه حبیبي په سمون او نشلونه له کابل چاپ او نشر سوله. دوهمه پلا په 1319 لمریز کال د دارالتالیف د ریاست لخوا په تهران کښې چاپ سوه. بیا په 1394 لمریز کال د اطلاعات او کلتور وزارت د پښتو د تقویې او انکشاف د امریت لخوا د ویدان یعنی علامه پوهان حبیبي د یوې نوې سریزې سره د کورنیو او د باندنیو شکمونو په غبرګون کښې خپره سوله او څلرمه پلا په 1396 لمریز کال د ادبیاتو او بشري علومو د پوهنځي لخوا چاپ سوه او په فارسي، دری، انګریزي، روسي او جرمني ژبو هم ژباړل سوې او په وارو وارو چاپ سوې ده. پټه خزانه د پښتو ادب، ژبني هنر او د لرغونو مهالونو د وګړو یوه ارزښتناکه تذکیره ده چې د 11 پیړیو یعنی د دوهمې یونیزي یا هجري پیړۍ له نیمایي څخه بیا د شاه حسین هوتک تر مهاله پورې زمانه پکښې نغښتې ده او د 250 ریشیانو یعنی شاعرانو ژوند لیکونه یعنی سوانح پکښې راغلي دي چې د کړکېشونو یعنی تاریخي پیښو ترڅنګ د دین،
مینې ویاړنې ویرنې صوفیتوب یعنی تصوف نغوژي نغوتي پندونه داستانونه لغازونه یعنی طنزونه نیګه پښتو ویونه رزمونه او تر ساقینامې پورې لرغوني مضمونونه لري. مارګنسټیني په اسلامي دایره المعارف کښې پټه خزانه منلې ده، خو یوازې یې د امیر کروړ د ویاړنې ژبه لږ څه نوې ګڼلې ده او بیا وایي چې پټه خزانه د پښتو ادب یوه خورا لرغونې خزانه ده چې هیڅ کوم شک پکښې نسته، او که څوک وایي چې پټه خزانه د حبیبي او محمد هوتک رایستنه ده نو دا به ډیره بې ځایه خبره وي. پټې خزانې پښتو ژبه د امویانو تر مهاله پورې ورسوله. دا و د پټې خزانې لنډه څرګندونه او ډیره مننه.